بسم الله الرحمن الرحیم لا يحب الله نخوخوی اللہ تعالی الجهر بالسوء پڑاگ بدی الجهر سرگندا بالسوء بدوینا من القول د خبرنا الا مگر د اغچا الا من مگر د اغچا ظلم چاغبانه ظلم وکړي شو کان الله دی اللہ تعالی سمیعا اوریدن کے علیما پوزات ان تبدو کخکارا کوئی تاسو خیرن نیکی او تخفو یا پٹا کوئی دی لرا او طافو یا معافی کوئی انسو ان د بدینا فإن اللہ بیشک اللہ تعالی چرے کانا عفوا قدیرا معاف کون کے دے او قدیر قدرت والا دے ان الذین بیشک آکسان یکفرون چو کفر کئی انکار کئی باللہ د اللہ تعالیٰ ورسوله او د رسولانو داغنا ویریدون او دوی غواړي دوی اراده کوي یفرقو دوی جدائی راولی فرق راولی بین اللہ پا منزد اللہ کے ورسوله او د رسولانو آغا کے فرق راولی ویقولون وائد نؤمن ببعض منگا ایمان راوڑو بے بازن پا زنوبانے ونکفرو بے بازن انکار کو پا زنوبان دے ویریدونو دوی غواړي ان یتخذو بین ذالک سبیلا ان یتخذو چی جوڑ کی بین ذالک پا منزد دے کے سبیلا یو بلالار اولائک دا کسان چی دی هم الکافرون حقا دا پاخ کافر دی دا پرشتیا سر کافر دی وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ او تیار کرلے منگ دا کافران دا پار عذاب مہینہ عذاب شرمون کے والذین کسان آمنوا چی مارنا ولے باللہ پا اللہ تعالی بانی ورسولی پر رسولان دا غبانی ولم یفرقو جدائی نکوی جدائی ندا کڑی بین احد منہم پا مینس کی حصیو کس کے دوینا ولم یفرقو او جدائی ندا کڑی بین احد منہم پا مینس دا یو تن کے دوینا اولائک دا کسان سوف یوتیهم اجورهم زرد چور بکدوی تسوابون دوی وکان اللہ غفور الرحیم دی اللہ تعالی بخون کے مہربانا یسرک اہل الكتاب تپوس کے استان اہل کتاب انتو نزل علیہم چنازل کلیشی پدوی بانے کتابا کتاب من السماء دسماننا فقد سالو یکنن دوی تپوس کڑے موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام نا اکبر من ذالکا لوی تپوسونا دا دینا اکبر من ذالکا لوی شے من ذالکا دا دینا فقالو ندویوی ارن اللہ منگتوخای اللہ تعالی جہرتن سرگن پڑاگا فاخذتم السائقتو انیو لدوی لرتندر بظلمہم دوی دا ظلم دا وجے ثم اتخذو بیا دوی جوڑ کرال عجلس خیپ خدای توب سرا من بعدی ما جاتم البینات من بعد رسل دینا پس داغنا جاءتهم بینات چرال دویتا واضح دلائل فاعفونا رمانگا معافی اکڑا ان ذالک دے خبرنا واتینا موسیٰ منگا ورکر موسیٰ اسلام تا سلطانا مبینا دلیل سرگن خکارا ورفانا منگا اچت کڑا فوقهم دوی دا پاس تور غرد کوئی تور بمیساقیم پوعدد دوی سرا وقلنا منگا اوی لهم دویتا ادخلوا البابا لالشے دروازے پورے سجدن سجدہ کون کی عبادت کون کی وقلنا منگوی لهم دیتا لا تاتو زیادے مکوی فی السبت پروز دا خالی کے واخذنا من واغست منهم ددوین میساقا غریزا وعد مضبوطا سختا فبما نپا دیو جبانے فبما نغزب نپا سبب دا ما تولو ددوی میساقا موادی خپلیلا فبما نغزب په سبب د ما تولو د دوی میثاق او مواده خپل لرا وکفر مو کفر کول دوی بیات الله پیاتن الله تعالی باندې وقتلهم الانبیاء او په قتلولو د دوی د پیغمبرانو لا بغیر حق پنا حق باندې وقولهم او په وینا د دوی چې قلوبنا زمون غزرنا غلفن په پرده کې بل تبا الله بلکې مهر لګول الله تعالی علیها په دی باندې بکفرم دوی د کفر د وجه ولا یؤمنون الا قلیلا ایمان نراوړي مگر لګ و بکفرم
او د دوی د کفر د وجه، وقولهم د دوی د وینا د وجه، علی مریم په مریم باندې بهتانا بدنامه عظیما لویا، وقولهم وینا د دوی انا قتلنا المسیح چې من قتل کړلی عیسی علیہ السلام، مسیح عیسی ابن مریم، عیسی زوی د مریم، رسول الله وما قتلوه دوی نه دی قتل کړی د عیسی علیہ السلام، وما صلبوه او نه په صلح کړی دی نه پانسی کړی دی، ولکن شبه لهم لیکن خبره پټه شوې ده په دوی باندې، ولکن شبه لهم لیکن خبره پټه شوې ده په دوی باندې، یا لیکن مشابه کړی شو دوی ته، وان الذين بشکا کسان اختلافو چې اختلاف کړل فی پدې کې لفی شک منو خامخا په شک کې د دینا، ما لهم نشه دوی لپاره به په خبر باندې من علم سیلم سپوا الا اتباع ظن مگر تابعداری د ګمان، مگر تللی پاټکل، مگر تابعداری الظن د ګمان دا، او ما قتلوه نه دی قتل کړی دو د عیسی علیہ السلام یقینا پرشتیا سره، بل رفعه الله بلکې پورته کړل الله تعالی غلره الیه ځانته، وکان الله عزیزا حکیما او دی الله تعالی زبردست حکمتونه والا، وان من اهل الكتاب او زن اهل کتابنا الا ليؤمنن به قبل موته، الا ليؤمنن به مگر ایمان براوړي به په دبانې قبل موتی مخکې د مرګ داغنا، و یوم القیامت پرز د قیامت با یکون علیهم شی په دې باندې شهیدن گوا، فبظلم من الذین نفس په سبب د ظلم د وجه، فبظلم په سبب د ظلم من الذین د هغه کسانو هادو چې یهودیان دي، من الذین د هغه کسانو نه هادو چې یهودیان دي، حرمنا منگا حرام کړیو علیم په دوی باندې طیبات مزیدار شیزونه، طیبات مزیدار شیزونه، احلت لهم چې حلال دوی د پاره، وبصدهم او په منع کولو د دوی ان سبیل الله د لارې د الله تعالی نه، خلق لا کثیرن ډیرو لا، واخذهم او په غستلو د دوی الربا سود لرا، وقد نهوا عنه یقینا دوی منع کړی شو د دینا، واکلهم او په خوړو د دوی اموال الناس مالونه د خلقو بالباطل په باطله طریقې سره، واعتدنا للکافرین او تیار کړل موږ د کافرانو لپاره منهم د دوی نه عذابن علیم عذاب دردناک، لیکن الراسخون لیکن اغا اخیار پاخو فی العلم په علم کې منهم د دوی نه، والمؤمنون او مؤمنان یؤمنون یقین کوي بما پاسبانه انزل الیک چې را لګل شوی تا ته، وما پاسبانه انزل من قبل کا چې نازل کړي شوی دی را لګل شوی من قبل کا ستاره بخوا، والمقیمین الصلاة قائم کون کی دی صحیح درون کی دی مزلرا، والموتون الزکاة ورکون کی دی زکاة دی برخد اللہ، والمؤمنون باللہ او ایمان نوڑی پا اللہ تعالی بانی، والیوم الاخر و پروز رستنے بانی، اولائک دا کسان چری سنؤتی مجرن عظیما زد چمونگ بور کدیتا ثواب دیر لوی، انا وحینا الیکا یقین منگا وحی را لے گلتا تکما وحینا الی نوحن لکه څنګه چې موږ وحی را لېږل نوح علیہ السلام ته، والنبیین انبیاء ته من بعدی وروسته دنه، واوحینا موږ وحی را لېږل الی ابراهیم علیہ السلام ته، اسماعیل علیہ السلام ته، او اسحاق علیہ السلام ته، یعقوب علیہ السلام ته، والاسباط اولاد دغه ته، وعیسی علیہ السلام ته، وایوب علیہ السلام ته، ویونس علیہ السلام ته، وهارون علیہ السلام ته، وسلیمان علیہ السلام ته، واعطینا موږ ورکړو داود علیہ السلام ته زبور کتاب، ورسلن او ډیر پیغمبران قد قصصناهم او س پیغمبران قد قصصناهم یقینا موږ بیان کړل دوی علیک بتابانه من قبل مخکی، ورسلن او ډیر پیغمبران لم نقصصهم موږ بیان نه کړی دا غوی علیک تا ته، وکلم الله خبر کړو الله تعالی موسی د موسی السلام سره تکلیما په ترتیب سره په خبرو کولو سره، رسولان او لګلی دی رسولان مبشرینا زری ورکون کی او منذرینا ير ورکون کی لالا یکون د پات پات نشي للناس خلق ور پر الله په الله تعالی باندې حجتن سپیغور بعد الرسل پس د لګلو د پیغمبرانو حجتن س دلیل سپیغور سبانا بعد الرسل پس د لګلو د رسولانو،
وکان الله د الله تعالی عزیزا حکیما زورور او حکمت والا لکن الله لیکن الله تعالی چې یشهد خبر ده بما پاسبان انزل الیکا چرا لګلې تا تا انزله نور لګلې به علم په خبر علم سره یا لکن الله لیکن الله تعالی یشهد گواہی کوي بما پاسبان انزل الیکا چتا ته را لګلې انزله نور لګلې به علم په خبر علم سره والملائکه ملائک چې یشهدون غوش گواہی کوي وکفا بالله شهیدا پور دی الله تعالی گوا خبردار ان الذين بشکا کسان کفر چې کفر کړل او صدون سبیل الله او من کړی دی خلق د الله تعالی د لارینه قد ذلوا یقین دوی خطا شو دی ظلالم بعیدا په ډیر زیات خطا کې درو سره ان الذين بشکا کسان کفر چې کفر کړل او ظلم وکړو او ظلم کړل لم یکن الله ند الله تعالی اس کلب الله تعالی دوی ته بخنونه کی لم یکن الله ند الله تعالی یغفر لهم چې بخنو کی دوی ته ولا لیهدیهم او نه دا چې روان کی دوی طریقا پسملار او خی دوی ته سملار الا طریق جهنم مگر لار د جهنم دا ورته خی خالدین فیها همیشه دوی پای کې بدن همیشه وکانا ذالک علی الله یسیر او دې دا کار په الله تعالی باندې انسان یا ایها الناس ای خلق قد جاءکم یقین راغله تاسو رسول قد جاءکم الرسول یقین راغله تاسو رسول بالحق په حق سره من ربکم د طرفه درف تاسو نه فآمنون ایمان راوړی خیر لکم دا خبره غوړه د تاسو لپاره وین تکفروا کو چې تاسو کفر کوئ فإن لله یقینا الله تعالی لپاره ما غسی فی السماء چې پسمانو کی ولرد پزما کی وکان الله او د الله تعالی علیم علم والا حکیم حکمت والا یا اهل الكتاب اهل کتاب ولا تغلو زیاته مکوئ فی دینکم بخپل دین کې ولا تقولوا ما علی الله پر الله تعالی الا الحق مگر حق خبره انما المسيح یقینا مسیح عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم رسول الله تعالی لګلې د الله دی او کلمت او خبره داغه دا کلمه دا القاها چې غرزول وا الی مریم ته چې دا خبره غرزول وا مریم ته وروح منه روح دې د هغه د طرفنا فامنون ایمان اورې بالله په الله تعالی باندې او رسول او دغه په رسولانو باندې ولا تقولوا موای ثلاثه چې خدایان درې دي انتهو خیر لکم من شی دا خبر غور استاسو لپاره انما الله یقین الله تعالی چې الہ واحد یو حاجت روا ده سبحانه پاک دی الله تعالی ان یکون له د دې خبرن چې شي دا غل لپاره ولدن بچی اولاد دې خبرونه پاک دی له شته دا غل لپاره ما غس فی السماوات چې بس مانو کړي و ما اواغس فی الارض چې بس ما کړي وکفا بالله وکیل پر دی الله تعالی وکیلن ذمہوار لن یستنکف المسیح اس کل شرم نہ کئی عیسی علیہ السلام ان یکون تشی عبد لله بندا لله اللہ تعالی پر ولا الملائکۃ او نہ ملائک شرم کئی المقربون اغ نزد ملائک ومن یستنکف او سوک چې شرم کئی عن عبادت د عبادت داغنا واستكبر او ځان غټ غنی فسيشرهم نزد چې جواب کې دوی لره الیه خپل ځان ته جميعا ټول فهم الذين ناغه چا چې امون ایمان راوړو عمل صالحات عمل او کنيک د سنت برابر ويو فیم نزد چور بکری ته جرم ثوابونه دوی ويزيدهم او زیات پکې دوی لره زیات ور کې دوی لره من فضل د خپل فضلنا واما الذين او هغه کسان استنکفوا او چا چې ځان او شرمولو واستكبروا او ځان غټو غنو فيعذبهم عذابا الیما عذاب ورتور کی عذاب دردناک عذاب سخت ولا یجدون دوی بنومی لهم د خپل ځان لپاره من دون الله بيد الله تعالی ولي سوک دو سولا نصير ان سوک مدد کوونکې یا ایها الناس ای خلقو قد جاءکم یقین راغل تاسو ته برهان واضح دلیل خکارا من ربکم تاسو درب د طرفنا وانزلنا منغر علیکم الیکم تاسو ته نور مبین رڼا خکارا فهم الذين فساقسان امو چا چې ایمان راول بالله په الله تعالی باندې واتسمو او مضبوطی ونیو دین د الله تعالی واتسمو به او مضبوط او منګولې ولګولې به دغه په دین باندې فسيدخلهم زده چې داخل بکې دوی فی رحمت په خپل مهرباني کې منه د خپل طرفنا او فضلنا بخپل فضل سره ويهديهم او روان بکې دوی الیه خپل ځان طرف ته صراط مستقیم په برابر یستفتونک تپوس کې ستانه قل ورتوا قل الله ورتوا چې الله تعالی یفتیکم جواب درکې تاسو ته فل کلاله د میراث په باره کې کلاله میراث ان امرون چې یو سړی هلاکه مړ شو لیس له نشي هغه د پاره ولدن بچي وله اختن او دغه د پاره یو خور وي فلها نصف هغه د پاره نیمه سره
ما ترک دغه مال چې پریښي ولو اخت هغه پر خپله سکه خور وي فلهانو د خور د پاره نصفو نیم مال ما ترک دغه نه چې پریښي وي وهو یرثها وهو او د میراث اخلي ها د خور نه ان لم یکن لها ولدن کچری نوی د خور د پاره میراث اولاد ان لم یکن کچری نو لها د خور د پاره ولدن بچی فین کانت تسنتین کچری وی دا خويندې دوا فلهما الثلثان دې لپاره دو درې ملي مما دغه مال نه ترکه چې پریښي دي د مړي وین کانو کچری وی دي دارونه او خويندې وین کانو اخوتن کچری کو دوی رونه او خويندې دوی وو رجال و نساء نارینو زانا فللذکرینو د نارینه د پاره مثل حاضر الحسین پشان د ایسه د دو زانو دی فللذکر د نارینه د پاره مثل حظ الانثیین پشان د ایسه د دو زانو عمر دی فان کانت ستین کچریوی د خوینې دوا فلهما الثلثان د په دو درې مدي مما دغه مال نه ترکه چې مړی پریښي دي وین کانو او کوي دا وارثان اخوتن رجال و نساء رونه او خويندې نارینه او خزه فللذکر د نارینه د پاره مثل حظ الانثیین په شان د ایسې د دو خزو دا یبین الله بیان الله تعالی لکم تاسو ته ان تذلوا دا چې خطا نشي گمراه نشي والله تعالی چې بكل شيء علیم پر شی باندې په ذات ته بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله تعالی سره چې به حد مهربان دی ډیر زیات رحم کون کړي یا ایه الذین آمنوا ای مؤمنانو اوفوا پورا کوي بالعقود لوزن خپل احلت لكم حلال لستاسو لپاره حلال کړی شي تاسو لپاره بهیمه الانعام بے زبان ساروی بے زبانه ډنګر ساروی الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې لستل کیږي پتا سبانه تلاوت کیږي علیکم پتا سبانه غیر محل الصید چې نه تاسو حلال غنون کی ښکار لرا وانتم حرام تاسو په حرام کې ان الله بیشک الله تعالی چې يحكم فیصله وکي ما دا سو یری چې خوخی شي یا ایه الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تحلوا بیزتی مکوي بیزتی حلال مغنه شاعر الله د عزتونو د الله تعالی شاعر الله د نه خود الله تعالی ولا شهر الحرام او نه د میاشه د عزت ولا الهدیه او نه د قربانو ولا القلائد او نه د کونډې والا ساروی نه د امیلون والا ولا قلائد او نه د امیلون والا ساروی ولا امین البیت الحرام او نه د راتلونکو کور عزت منتا ولا امینا او نه د اراده کوونکو البیت الحرام کور عزت منتا اراده کون کی امینا اراده کون کی راتلون کی البیت الحرام کور د عزت تا یبتغون چې لټي فضلا من رب فضل د خپل رب د طرفنا ورزوان او رضامنګي و اذا حلتم او کله تاسو حلال شي آزاد شي فاستادو نخکار کوي بیا ولا یجرمنکم او پورته دي نکی تاسو شنآن قوم دشمنی دیو قوم بغض دیو قوم ان صدوکم دا چې تاسو یې منې کړی عن المسجد الحرام د جمعات عزتمننا ولا یجرمنکم او 30 دینی کی تاسو لا پورته دینی کی تاسو لرا شنآن قوم بغض دیو قوم دشمنی دیو قوم ان صدوکم چې منې کړی تاسو عن المسجد الحرام د جمعات عزتمننا ان تاسو چې زیاته وکړئ تاسو وتعاونون امداد کوي دیو بل سره علی البر د نیکي پکار کې او تقوا او د تقوا پکار کې ولا تعاونوا او امداد مکوي دیو بل سره علی الاسم په ګناه ولو دوانو په ظلم کې واتقوا الله ویریږي د الله تعالی ان الله بیشک الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ولله حرمت حرام کړی شوی علیکم تاسو باندې المیتۃ مردارا ودم او وینا بيدن کې ولهم الخنزير او غخد خنزير وما او اغه شی او هله چې چغولې شي لغیر الله بيد الله نه د بل چا لپاره د غیر الله لپاره به پاغبانه والمنخرقه او د مرینه خپیشوي ساروي والمنخرقه زند شوی کنه د مرینه خپیشوي ساروي والموقوزه او وشتل شوی زخمی شوی والمتردد او ارتاو شوی چرغختی لیل شوی والنطیحه او
پخکر وهلې شوی وما کل السبع هغه چې خوړلې وي السبع شرمخانو درندو الا ما زکیتم مگر هغه چې تاسو یې ذبح کوئ وما ذبح او هغه چې ذبح شي علی النصب په زید عبادت د غیر الله کې په درگاهونو باندې ما ذبح چې ذبح کړی شي علی النصب په درگاهونو وان تستقسموا او دا چې تاسو قسمت معلوموي بالازلام په غوښو سره ذالکم فسقم دا کار د ګناه دی الیوم نن یئس الذین ناامید شو الکفر کافران یئس الذین کفروا ناامید شو کافران الذین ناامید شو الذین کفروا کسان چې کافران دي من دینکم تاسو دیننا فلا تخشوهم نو میرېږئ د دوی نه واخشوني زمانه ویرېږئ الیوم نن اکملت ما پوره کو لکم تاسو لپاره دینکم دین تاسو اتممت پوره میکړو هاو پورا میکړه علیکم تاسو باندې نعمتي خپل نعمتونه ورزیت لكم الاسلام دینا او خوخکړ مې تاسو لپاره دین اسلام ورزیت لكم او ورکړ مې تاسو باندې الاسلام اسلام دینن د ژوند قانون د ژوند دستور فمن استر نسوک چې محتاج شو فی مخمصه په لوګه کې غیر متجانفن چنی دې کګیدون کې لیل اسم ګنا تا فإن الله بشک الله تعالی چې غفور الرحیم بخون کې مهربان دی یسلون کا تفوس کې استانه ما ذا حل لهم چې سشه حلال کړي شوی دی لهم دوی لپاره قل ورته احل لكم الطيبات حلال کړي شوی تاسو لپاره طیبات او پاک سيزونه وما او اغس علمتم من الجوارح هغه چې تاسو ورته خودنه کړل من الجوارح وما او خکار د هغه شیز علمتم چې تاسو ورته خودنه کړی من الجوارح چې زخمی کون کی وی مکلبینا علمتم چې تاسو تعلیم ورکړی وی من الجوارح د خکار کون کو حیواناتو سارون مکلبینا چې زغلون کی تاسو لیګون کی مکلبینا زغلون کیای چې سپیور پسې لګي کنه په ښکار پسې مکلبین چې زغلون کیای تاسو تعلمونهن خودنه کوي تاسو دوی ته مکلبین تاسو لګلې وي تعلمونهن چې خودنه ورته تاسو کړی وي مما دا اسنه علمکم الله چې تاسو ته خودنه کړل الله تعالی فکلوا نخرای مما اسنه امسکنا چې دوی ایثار کی چې دوی ونیسي علیکم ستاسو لپاره واذکروا اسم الله یاد کئ نوم د الله تعالی علیه پاغه باندې واتقوا الله ویرګه د الله تعالی ان الله بیشک الله تعالی چې سری ولی صاحب زری صاحب کون کړي الیوم نن احل لكم الطیبات حلال کړی شوی تاسو لپاره پاک سيزونه او طعام الذین او خوراک دا کسانو اوتل کتاب چورته کتاب ورکړی شوی ری حل لكم حلال لساسو لپاره وطعامکم خوراک تاسو حل لهم حلال له دغوی لپاره والمحصنات غپاک من المؤمنات د مؤمنان خزه والمحصنات غپاک من الذين دا کسان اوتل کتاب چورته کتاب ورکړی شوی دی من قبلکم تاسو نه بوخه اذا اتیتموهن کله چې تاسو ورکې دوی ته اجورهن مہرونه د دوی محسینا چې دوی پاک دامنی کون کی غیر مسافین چنی مستیو باسون کی ولا متخذی او نی جوړون کی اخدان پټه اشنایانه پټه یارانی دوستانه و من یکفر او چا چې کفر کو بالایمان د ایمان نه چا چې کفر کو بالایمان په ایمان سره فقد حبط عمل یقینا برباد شو عمل دده او هو یبد فی الاخرت کې من الخاسرین تاوانیاونا یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا قمتم الى الصلاه کله چې تاسو له پاسې دوی اراده وکړئ الى الصلاه د منځ د پاره مستربتا فغسلوا وینځئ وجوهکم خپل مخونه وای دیکم خپل لاسونه الى المرافق څنګه پورې ومسحوا او مسکای بیروسکم خپل سرونه ورجلکم وینځئ خپل خپې الى الکعبین تر پړکو پورې گیټو پورې وان کنتم کای او کچې تاسو جنوبن په جنابت کې په غسل کې فطهرون نزان خپاک کوي وین کنتم مرضا او کایتا سو نا جوړا والا سفریا په سفر کې او جا یا راشي احدن یو کس منکم تاسو من الغایت داود اسماتنا لیټین بیت الخلانا قضاء حاجتنا اولا مستم النساء یا تاسو لاس لګولې وی النساء خذتا اولا مستم یا تاسو یو ځشي وی النساء خذتا
فلم تجدو ننمو میتاسو مان اوبو فتیممو نو قصدو کئی ارادو کئی سعیدن طیبا دا پاک خاوری فمسحو نو مسو کئی بیوجوکم پخپل مخونو ویدیکم پخپل لاسونو منہو داغینا دا خاورینا ما یرید اللہ نغواری اللہ تعالی لیجل علیکم چے اگرزی پتا سبانی من حرجن ستنگسیہ ما یرید اللہ ارادہ نکی اللہ تعالی لیجل علیکم من حرجن چے اگرزی پتا سبانی ستنگسیہ گرانتیہ ولیکنو دے لیکن اللہ تعالی ارادہ کی لیطہرکم چے پاک کی تاسو ولیتم نعمتو و پورکی نعمتو نخپل علیکم بتاسو بانے لعلکم تشکرون دے با چے تاسو قدردان شای وذکروا نعمت اللہ یاد کے نعمت اللہ تعالی علیکم چکر لے بتاسو بانے ومیثاقہ اللذی اوعد اللذی اغوادا واسقکم بہی چے تاسو رای کڑی دا اذ قلتم کل جتاسو وی سمینا منگا واوری دا واتانا منگا خبر من اللہ واتقوا اللہ ویرگد اللہ تعالی ان اللہ بیشک اللہ تعالی چے علیم بذات الصدور پو دے دزرون پا خبر بانے یا ایہو الذین آمنو اے مومنانو کونو شئی قوامینا کلک ولار للہ داللہ تعالی پار شہداء گوئی کون کی بالقسط پہ انصاف سرا ولا یجرمنکم او تیز دنی کی تاسولا پورتا دنی کی تاسولا شنعان قوم بغض حسد دا یوکم دشمنی دا قوم علا ان پا دے خبر بائن علا اللہ تعدلو پا دے خبر چه تاسو انصاف ہونا کئی پا دے چه انصاف ہونا کئی اے دلو انصاف کوئی ہوا دا انصاف چرے اقرب للتقوی دیر نظر تقواتا واتقوا اللہ ویرے گد اللہ تعالیٰ نا ان اللہ بیشک اللہ تعالیٰ چرے خبیر مما تعملون خبردار دے پاسبان چی تاسو کوئی وعد اللہ اللذین اللہ تعالیٰ وعدہ کرلا دا قسام سلامل چیمان نور لے وامل صالحات او عمل نکر لی نیک دو سنت برابر لهم دیر پان مغفرتن بخنا دا وجن عظیم او ثواب دے دیر لوئی والذین واقسان کفر چے کافران دی کفر کرلے وقذبو او درو جن کردی بیاتنا زمانگ ایتنا اولائی کدا کسان اصحاب الجحیم دا دوزخیان دی یا ایوہ اللذین آمنو او مومنانو اذکرو یاد کے نعمت اللہ تعالی علیکم چکر لے پتا سبانے از ہم قومن کلچ پخی رادہ اکڑا یو قوم این یبسطو چی اگدکی الیکم ستاسو طرف تا ایدیکم خپل اللہ سنا ایدیهم خپل اللہ سنا فقفن بنکڑ اللہ تعالی ایدیهم لا سنا دوی عنکم ستاسونا جنگ دلونا واتقوا اللہ ویرگد اللہ تعالی وعلا اللہ خاص پر اللہ تعالی بانی فلیتوکل المؤمنون فقاد چزانو سپاری مومنان ولقد اخذ اللہ یقین اللہ تعالی غسترا میثاق بنی اسرائیل وعدہ مضبوط بنی اسرائیلنا وبعثنا منهم اولیگلیو ددوینا 12 نقیبہ 12 مشران ملکان وقال اللہ اللہ تعالی انی معکم یقین زستا سرم لئن اقمتم الصلاة کچیتاسو من سیود رو واتیتم الزکاة او زکاة مرکو وامنتم برسولی او ایمان امراو الزما پا پیمبرانو بانے وعزرتم وتاسو امداد کو دے پیمبرانو واقرضتم اللہ او قرض مورک اللہ تعالی پارا قرضا حسنا قرض خستا قرض خو لو کفران عنهم نو اوبر جوم زستاسو نا سیاتکم گناون استاسو ولا ادخلنکم او داخل بکم تاسو جنت باغون تا تجری چی بیگی با من تحت هل انهار دغه دلاند نهرونا ولی فمن کفر نو چاچ کفر کو بعد ذالک رسو دینا منکم استاسونا فقط ذل یقینا دے خطا شو گمراه شو سوا سبیل د برابر لارنا فبما نو پدې سبب باندې فبما نغضب نو په سبب د ما تولد دوی میثاق وعده خپل لرا لعنهم لعنت کړل الله تعالی په دوی باندې وجعلنا او موږ ګرځول قلوبهم زړه دوی قاستن سخت موږ ګرځول زړه دوی سخت یحرفون بدلوی دوی الکلمه کلمه خبره عم موازی د زینو خپلونا ونسو او دو ایرکلی حزن عیسا مما سن ذکرو بی چه نصیحت ورتا کولے کیگی بی پاغی سرا ذکرو چه واز ورتا کولے کیگی واز ورتا اکڑے شو بھی پاغی سرا ولا تزالو تطلعو اتبا میشا خبرے گے علا خائنت پخیانت منہم ددوی الا قلیلا مگر لگ ددوینا الا قلیلا منهم مگر لگ ددوینا فعفو عنهم نمافی کو دویتا وصفا او زان نانگارا کا ددوینا یعنی زان پہ بیشک کا وصفا مختی واڑا ان اللہ بیشک اللہ تعالی چے یحب المحسین مین کئی دنے کو کار خلق سرا ومن الذين ودا قسمنا قالوا شدوی ویل انا نسوار کنا منگا عیسایانیو نسوارا امداد کون کیو د دین اللہ اخذنا منگا
اغسترا میثاقم دوینا وعده مضبوطه فنسو نو دوی ایر کړو حزن اغه برخه عیسی مما سن ذکر بی چې نصیحت په ورته کې دی شو فغرینا نو منګه واچو پورته کو بینهم د دوی په مس کې العداوت دشمنی والبغضاء تربګنی بغض الی یوم القیامت درځي د قیامت پورې وسوف ينبئهم الله عز وجل چې الله تعالی خبر ورکړي دوی ته بما پاس باندې قانون یسنون آقا چې دوی کوي یا اهل الكتاب اهل کتاب قد جاءکم یقینا راغله تاسو رسولنا زمونږ پیغمبر یبین لكم چې بیان تاسو ته کثیرن ډېرې خبره مما سن کنتم تخفون چې تاسو پټولې من الكتاب د کتاب نه ويعفو او معافی کوي ان کثیر ډېرونه قد جاءکم یقینا راغله تاسو ته من الله د الله طرف نه نور رانا وکتاب مبین او کتاب روخانه کتاب واضح بیان کونکي یهدی به الله هدایت کې الله تعالی په دې کتاب سره من هغه چاته اتباع رضوان او چې تابعداري وکړه د رضا منګي د الله تعالی سبل السلام لار د سلامتیا لار د امن ويخرجهم او باسد لره من الظلمات د تیرون الى النور رڼا ته باذن په خپل حکم سره ويهديهم او رواني دوی الى صراط مستقيم بلار سم باندې بلار برابر باندې لقد كفر الذين كن كفر کړل کسانو قالو چې دوی ویلي ان الله بشک الله تعالی هو المسيح ابن مريم هغه عیسی زوی د مریم دی چې عیسی زوی د مریم خدای دی دوی کفر کړل قول ورته وای فمن یملکو سوق اختیار مند دی سوق اختیار لري من الله د الله تعالی شیئا ذره برابر ان اراده کچ اراده وکي الله تعالی ان يهلك المسيح ابن مریم که هلاک کی الله تعالی عیسی زوی د مریم و امه او مور داغه ومن او هغه څوک فراد چې بزما کې جميعا ټول ان څوک د الله نه خلاصول شي نه ولله خاص الله تعالی په اختیار کې دي ملک السماوات والارض خاص الله تعالی لپاره ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو دا ول ارض د زمکه وما او دا غص بینهما چې په مزد دي کړي یخلق پیدا کوي ما غص یشاو چې رضای شي چې مرضی شي خوښی شي والله على كل شيء قدير الله تعالی پر شی باندې قادر دی وقالت اليهود او يهوديان او نصارو نحنو منغا ابناء الله زامن د الله واحد باو دغه دوستان یو قل ورته وای فلما يعذبكم وای عذاب درکې الله تعالی تاسو ته بذنوبکم تاسو ګناو د وجه بل انتم بشر بلکې تاسو انسانان یې ممن داغه چانه خلق چغه پیدا کړلی د مخلوق داغه نه یغفر لمن یشاء بخنه کې چې چاته رضا شي او يعذب عذاب ور کوي من یشاء چاله چوغاړي ولله خاص الله تعالی پر ملک السماوات حکومت د اسمانونو ولادت او د زمکه وما او دا سبینهما چې په مسجد کې و الیه المصير او خاص هغه ته واپسی ده یا اهل الكتاب اهل کتاب قد جاءکم یقین راغلی تاسو ته رسولنا زمونږ پیغمبر یبین چې بیانوي لكم تاسو ته علی فترة من الرسل په وخت د بندوالی علی فترة په وخت د بندوالی من الرسل د رسولانو کې چې د رسولانو سلسله بن شوی و نو یبین لكم بیانوي تاسو ته علی فترة من الرسل په وخت د بندوالی د رسولانو کې ان تقولوا چونه وای تاسو ما جاءنا من بشیر چې نو راغله مونږ ته بشیرن سوک زیره ورکونکې سوک زیره ورکونکې ولا نذیر او نو سوک يرونکې فقط جاءکم یقینا راغله تاسو ته بشیرن زیره درکونکې او نذیر او ير درکونکې والله تعالی چې علی کل شیء پر سبحانه قدیر قدرت والے و اس قال موسی کله چې موسی اسلام لقوم خپل قوم ته یا قوم زما قوم اذكروا نعمت الله یاد کړئ نعمت الله تعالی علیکم چې کړل په تاسو باندې اس جعل فیکم انبیاء کله چې پیدا کړ په تاسو پیغمبران وجعلکم ملوکا او وی ګرځول په تاسو کې ملوکان بادشاہان واتاکم او درې کړ تاسو ته ما اغسل لم یؤتی چنی دی ور کړی احدن یو کستا من العالمین د مخلوقاتنا یا قوم زما قوم ادخلوا الارض داخل شي زمکتا المقدسه اپاک زمکتا الت یا غزمک كتب الله لكم چې مقرر کړل الله تعالی تاسو لپاره ولا ترتدوا واپس کېږئ علی ادبارکم په خپل شاګانو باندې فتن قریبو کني شیبا خاصین برباد تاوانیان قالوا دی یا موسی اسلام ان فيها قوما یقینا پاګه کې قوم دی جبارینا زورور و انا لن ندخلها یقینا منغا نه داخلوګ دیتا حتا تر دې پر یخرجو چې دی وزي منها د دې کلینا د علاقینا فین یخرجو کچره دوی وتل منها د دې زینا فانا داخلون یقینا من ورته بیا لاړ شو من ورته بیا داخل شو قال رجلان و دو سړو من الذين ذا کسان يخافون چې یریدو انعم الله
چې انعام کړو مهرباني کړو الله تعالی علیهما په دواړو باندې ادخلوا علیهم الباب داخل شي په دې باندې الباب دروازې پورې فاذا دخلتم کله تاسو داخل شي دې دروازې ته فانکم غالبون یقینا تاسو به زور اورئ وعلى الله خاص پر الله تعالی باندې فتوکلوا ځان وسپاره ان کنتم مؤمنین کای تاسو مؤمنان قالوا ودي یا موسی السلام انا لن ندخلها منګ چریم نه داخليګو دې کلیتا دې علاقه ته ابدن چریهم ما دامو فیا تر سو پوری چې دوی پاغي کی دي فذهب لاړ شته فذهب انت لاړ شته وربک واستعرب فقاتلا جنگو کای انا ها هنا قائدون منګ د تبریزه کې ناسیو انا ها هنا منګ بد تبریزه کې قائدون ناسیو قالوا موسی السلام رب زما انی لا املک کین زه اختیار نه لرم الا نفسي مگر د خپل ځان واخی او د خپل رور ففرق جدایرا ولا بیننا زمون په مس کې او بین القوم الفاسقین او په مس د قوم نافرمانه کې قال او الله تعالی فانها یقینا ازمکا محرمه علیهم حرام ده په دې باندې 40 ساتن سلوخ کالو پورې یتیهونه دوه بیزتی دوه ګرځي حیران پریشان فلاد بزما کې فلا تاسن مخفقه قال القوم الفاسقین په قوم نافرمانه باندې وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اولولا په دوی باندې نابا ابنای آدم کیسه د دوو زامنو د آدم علیه السلام بالحق په واقعیا سره په حق سره اذ قربا کله چې دواړو قرباني وکړه قربانن قرباني فتقبل نو قبول کړی شو من احدهما یو د دوینا ولم يتقبل هاو قبول نکړی شو من الاخر د بلنا قالوی قابلوی لأقتلنک چې زه وجنم تا چې زه تا وجنم قالوی ورته حابیل انما يتقبل لا یقینا قبلی الله تعالی من المتقین د متقیان لئن بسطتا کو اگد کړه الی زما طرف ته یدک خپل لاس لتقتلنی چې تمام مړ کې تمام وجنه ما انا زنیما بباسطین اگدون کې د خپل لاس ید د خپل لاسونو الیک استا طرف ته لاقتلک جزتا مړکم جزتا وجنم انی اخاف الله کنن زیرګم الله تعالی رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات ده انی اريد یقینا زیرادکم زغوالم ان تبوا چې ته واخلی چې تختشي بسمی زما په ګناه سره ګناه د مرګ زما و اسمکا او ګناه خپل فتکونا نتبشی من اصحاب النار د دوزخ یارنا وذالک جزاء الظالمین او دا بدلره د ظالمانو فتوعت له نفس نرازی کدلران خپل نفس یا خوشاله کدلر خپل نفس قتل اخیه فقتلولو درور خپل فقتله نائم ملک فاسبانو شده من الخاسرین د تاوانیانونا فاباس الله راولی گل اللہ تعالی غرابن لطلا راولی گو فباس اللہ راولی گل اللہ تعالی غرابن مرغ کارغ کڑو یبحثو چه کنستل فراد زمکا لیوریهو چه اخیدتا کیف یواری چه سنگ پٹکڑی سو اتاخی تنا درور خپل لاش درور خپل قالو یا ویلتا حیرمان دی عجزتو زو کمزور شما جز شم ان اکونا دی خبرینا ان اکونا جز شما مثل حاضر غراب پشان تر دی کارغو فواری چه پٹ کما سو تاخی تنا درور خپل فاصبح من النادمین فاصبح من النادمین نشد اخپیمانا من اجل ذالک دی وجنا کتبنا لا بنی اسرائیل لیکلی منگ پا بنی اسرائیل باندے انہو چاچے من قتل چاچے مڑکو انہو یقیناً من قتل چاچے مڑکو وجہ نفسن یو قص یو نفس بغیر نفسن بیس دا گنانا بغیر دا بدل دا بل نفسنا او فسادن یا بغیر دا فسادنا فیلار دی بزما کی فاکا انما یقیناً دا فکأنما نگویا چې د قتل الناس قتل که خلق جميعا ټول ومن احیا او چا چې بچ که یو نفس فکأنما نگویا چې د احیا الناس جميعا بچ کړو ټول خلق ولقد جاءتهم
ولقد یقینا جاتم راغلی دوی ته رسولنا زموږ پیغمبران بالبینات په دلیلونو سره، یا جاتم راوړلی دوی ته رسولنا زموږ پیغمبرانو بالبینات واضح دلائل، ثم ان کثیرا منهم بیا زیاد د دوی نه بعد ذالک رسل دینا فی الارض وزما کی لمسرفون خامخا روانے کون اسراف کون کی دی. انما جزاء الذین یقینا بدل دا کسانو یحاربون الله چې جنگ کوي د الله تعالی سره او رسول او دغه رسول سره او یسعون کوشش کوي فی الارض وزما کې فساد اندر روانی، ان یقتلوا چې دوی قتل کړي شي او یصلبوا یا دوی پانسی کړي شي پسولی شي پانسی کړي شي، او تقطع ایدیهم یا دې پرې کړی شي لاسونه د دوی کټ کړی شي لاسونه دوی اور جلم خپې د دوی من خلاف دل بدل او ينفوا من الارض یا دې لرې کړی شي دغه ځمکې نه، ذالک لهم دا د دوی لپاره خزي شرمول فی الدنیا په دنیا کې، او لهم دوی لپاره فی الآخرة په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دی ډېر لوی. الا الذين مگر کسان تابوا چې توبه وباسله توبهګار شو من قبل مخکې دین ان تقدرو چې تاسو قابو نیسئ علیم په دوی باندې، ان تقدرو چې تاسو قدرت لرئ علیم په دوی باندې وصل لرئ په دوی باندې، فعلموا پوه ان الله بشک الله تعالی چې غفور رحیم بخون کې مهربان دی. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اتقوا الله الله نو یریږي وابتغوا لټوي طلب کوي الیه هغه طرف تل وسیله نس دیواله وجاهدوا کوشش وکړئ فی سبیل پلار دغه کې لعلکم تفلحون با چې تاسو کامیاب شئ. ان الذين بشکا کسان کفر چې کافران دي لو ان لهم کچره وې د دوی د پاره لو ان لهم کچره وې دوی د پاره ما اغس لو ان لهم کچته شي دوی د پاره ما اغس فر د چبزما کې دي جميعا ټول ومثله او په مثل د او په شان تر دې ماحود دې سره لیفتدو چې دوی په بدل کې ورکی به دلرا من عذاب اند عذاب بدل کې یوم القیامت پروز د قیامت ما تقبل منهم نو قبول بنه کړی شي دوی نه دونه قبول نه وکړي شي، ولو عذاب علیم دوی په عذاب دې سخت درناک، یریدون دوی غواړي یخرجو چې دی وزي من النار دورنا وما هم او ندی دوی به خارجین وتون کې من هذا دینا دو دینا وتون کې ندی، ولهم در په عذاب مقیم عذاب دې د میشوالی وسارق غل سړی وسارقه غل خزا فقطو کټ کا ای دیو ما لاسونه دې دواړو لاسونه دې جزان دا سزا دا بما کسبا بما په دې وجبانه کسبا چې دې کسب کړل کار کړل نکان دا عبرت ته من الله د الله طرفنا والله تعالی عزیز حکیم الله زبردست حکمتونه والے. فمن تاب نو چا چې توبه وباسل من بعد ظلم پس د ظلم ددنا او اصلها او عمل سیده کو واصلها او عمل سیده کو فإن الله بشک الله تعالی چې یتوب علیهم مهربانی وو کې بدبانه، ان الله بشک الله تعالی چې غفور الرحیم بخون کې مهربان دی. علم تعالی ما اتنه پويږي ان الله بشک الله تعالی چې له شته در پار ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو ولر دی د زمکه یعذب عذاب ور کوي من یشاء چاله چې خوښ شي او یغفر او بخنه کوي من یشاء چاله چې غواړي، والله علی کل شیء قدیر الله تعالی پر شی باندې قدرت والے. یا الرسول پیغمبر لا یظنک الذین خفدن کی تعالی را الذین کسان یسارعون چې جلدی کوي فی الکفر په کفر کې من الذین کسان نه قالوا چې دوی ویلی آمنا من ایمان راوړل ان سره په خله باندې آمنا من ایمان راوړل بیا فایم په خلو دوی ولم تؤمن قلوبهم او ایمان نه راوړل زړونو دوی ایمان نه راوړل زړونو دوی قالو چې وای آمنا ایمان راوړل منګه بافوایم په خلو دوی سره ولم تؤمن قلوبهم ایمان نه راوړل زړونو دوی. ومن الذين دا کسان هادو چې يهوديان دي سمعون غوږ دي غوږ خودن کړي وقسارنه کون کې للکذب د پاد دروغ جوړولو پتا باندې سمعون للقوم غوږ خودن کړي جاسوسي کون کړي لقوم اخرين نور خلقو د پاره سمعون جاسوسي کوي للکذب د دروغ د پاره سمعون جاسوسي کوي لقوم اخرين د بل قوم د پاره لم یاتو کچنی دی راغلی تا تا یحرفون دوی بدلوی الکلمه خبر لرا من بعد موازی پس د خپل زینا یقولون وای دی ان اوتیتم
کملاو شو تاسو ته هاذا دا حکم فخذو نو یسای ولم تو توه او کملاو نشو تاسو ته دا حکم فزرو ځان ته وساتای ومن يريد الله او د چا سره چې الله تعالی اراده وکړه فتنته د گمراه کولو د فلن تملکنو ته اختیار نه لري من الله د الله طرف نشین معمولی ومن يريد الله فتنته هغه څوک چې وغواړي الله تعالی گمراه کول لاغو فلن تملکنو ته اختیار نه لري چر اختیار نه لري له دغه لپاره من الله د الله طرف نه شیئا د هیڅ یو څیز اولئک الذین دا کسان دي لم یرید الله چې اراده نه کړې الله تعالی ان یطهر قلوبهم چې پاک کی زړه د دوی لهم دوی لپاره په دنیا کې خزي شرمندگی ده ولهم دوی لپاره په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دی ډیر لوی سماعون جاسوسی کوي دوی وکسره نه کوي للکذب دروغ د پاره اکالونه دوی خورون کې دي لسحت د حرامو فإن جاءوك كدو راشي تا فحكم نو فیصلو کا بینم دو دوی ترمنځ وارز ډډو کا انهم دو دوینا وین تورزو کتو مخواړیان هم دو دوینا فلن یضروک شیئا نو اس کله دوی تکلیف نشي در سورې تا ته شین معمولی وین حکم تاو کتو فیصله کوي فحكم نو فیصله کو بینم دو دوی ترمنځ بالقسط په انصاف سره ان الله بشک الله تعالی چې يحب المقسطين مینه کوي د انصاف کوونکو سره وکيف يحكمونك او سرنګ دوی ته منصب جوړي وایندمو دوی سره تورات دی وکيف يحكموك او دوی څنګه پتا باندې فیصله کوي ان څنګه منصب جوړي تعالی وعندما دوی سره تورات دی فيها حکم الله پای کې حکم الله دی ثم تولوا بیا دوی پس کېږي بعد ذالک پس دینا وما اولئک بالمؤمنین نه دوی مؤمنان ان انزلنا التوراۃ کې موږ را لګل تورات فيها په تورات کې هدن هدایت او نور رڼا ده يحكم به النبيون فیصله کوي پاغه باندې پیغمبران الذين اسلموا چې حکم منون کیو للذین هغه کسانو ته هادو چې يهوديان دي ور ربانيون او خدای خلق والاحبار او علما بما په دې وجبانه استحفظو چې دوی څوکیداران جوړ شيو دوی ذمہوار ګرځول شيو من کتاب الله په کتاب د الله تعالی وکانو ودو علی پاغبان شهدا خبر غستون کی ودوی پاغبان خبر غستون کی يحكم به النبيون فیصله وکړي پاغ سره پیغمبرانو الذين اغا اسلموا چې تابعو د الله تعالی لپاره للذین اغا کسانو هادو چې يهوديانو ور ربایانو او خدای خلق والاحبار او علما بما په دی وجبانی استحفظو چې حفاظت طلب شوی دا غوینا استحفظو حفاظت طلب شوی د دوینا یا ذمہوار ګرځول شي څوکیداران جوړ شي من کتاب الله د کتاب د الله تعالی وکانو او دوی علی پاغبان شهدا گواهانو خبردار فلا تخشوا الناس میریګه د خلقنا وخشونی زمانو یریګي ولا تشترو بیاتی ما خله زما پیاتون باندې سمن قله پیسې لګي او من لم يحكم بما انزل الله ومن لم يحكم چا چې فیصله ونکړه بما پاک کتاب باندې انزل الله چې نازل کړل الله تعالی فولایکم الکافرون دا کسان کافر دي وكتبنا او فرض کړل منګ عالم په دې باندې فیا په دې تورات کې منګه فرض کړیو عالم په دې باندې فیا په تورات کې ان النفس چې بشک وجل کېږي به نفس بن نفس د نفس بدله کې والعين استرګه بالعين د سترګې بدله کې والانف بالانف او پوزه د پوزه بدله کې والاذن بالاذن غوږ په بدله د غوږ کې والسن او غاغ بالسن د غاغ بدله کې والجروح او زخمونه چې دي قصاص بدلو والدي والجروح قصاص او د زخمونو بدله برابر ده یا والجروح زخمونه قصاص بدلو والدي فمن تصدق چا چې معافي وکړه به په دې قصاص سره فهو کفاره له نو دا به کفاره وي د ګناونو هم لم يحكم چا چې فیصله ونکړه بما پاک کتاب باندې انزلنا چې الله تعالی را لګره ده فاولئک هم الظالمون دا ظالمان دي وقفینا
او منگا راولی گا علا سارم پا دوی پسی بعیس ابن مریم عیسیٰ زوید مریم مصدقا رشتونی کون کے لما دا سبین یدی چه مخ کیو ددنا من التورات توراتنا چه تورات دے واتیناہ الانجیل اور کڑو منگ دتا انجیل فیہ پد انجیل کے ہدن ہدایتو و نور اورناوا مصدقا رشتونی کون کے لما دا سبین یدی چه مخ کیو ددنا من التورات چه تورات دے و ہدن او ہدایتو او موعظتن او نصیحت للمتقین بعد متقیان وهدن خون دا ہدایت تے او موعظتن او نصیحت تے للمتقین بعد متقیانو ولیحکم پکا چ فیصلو کی اہل الانجیل انجیل والا بما پاسبان انزل اللہ چ را لگل اللہ تعالی فی پائے کی من لم يحكم بما انزل الله او چاچ حکم ان من بما پاسبان انزل اللہ چ اللہ تعالی را لگے فولائک اندا کسان الفاسقون نا فرمان دی انزلنا الیک الکتاب بالحق را لگل لمن تا کتاب رشتنے مصدقا تصدیق کون کے لما دا سبین یدیہ چ مخکدی ددنا وانزلنا الیک الکتاب را لگل لمن تا کتاب بالحق رشتنے پرشتیا سرا مصدقا چ رشتنی کوي چ رشتیا کوي رشتیا کون کے لما دا کتابونو بین چ مخکی ددنا من الکتاب د کتابونو ومهیمنا حفاظت کون کرے علی پاغوی بانے فحکم تفیصلہ کو بینم دو ترمیان بما پاس سرا انزل اللہ چ اللہ تعالی را لگری دی ولا تتبع اهواهم او تتبع داری مکو دو د خواہشاتو عما جاکا اغا چراغ لی تا من الحق د حقنا ولا تتبع تابعداری مکو اهواهم د خواہشاتو دو دی عما جاءک من الحق د اغنا جا کا چراغل لیتا تا من الحق د حقنا لکلن د هر چا د پارا جالله منگا مقرر کرلی منکم ستاسنا شراتن دا قرآن شریعت ومنهاجن او لویا لارا هر یو د پارا منگا مقرر کرلی شراتن یو دستور ومنهاجن او لار ولو شاء الله او که خو خشید اللہ تعالی لا جالکم امتا واحد او بگرزی تاسو یو ٹولگے پا یو دن بانے ولیکن لیبلوکم لیکن امتحان کئی پتا سو بانے فیما آتاکم پاغا حکمونو کے چے درکڑی تاسو تا فاستبقوا الخیرات نو وڑاندے والے او کہ تاسو پنے کو کہ الاللہ اللہ طرف تا مرجوکم واپسی استاسو جمیعا ٹول فینبیوکم خبر با در کی تاسو تا بما پاس بانے کنتم فی چے تاسو پائے کہ تختلفون اختلاف کوئے وانحکم بینہم او حکم کوا بینہم پا مزدوی کے فیصلہ کوا بما پاس بانے انزل اللہ چرالے گل اللہ تعالی ولا تتبع او تابداری مکوا مزا احوام پا خواہشات دو پسے وحذرهم زان بچو ساتا دوینا وحذرهم زان ساتا دوینا این یفتنو کا سنچے تا پا غلطے کے واچئی این یفتنو کا اسنچے وادڑی عم بازے د زنی ما د اغسن انزل اللہ چنازے کرلی اللہ تعالی علیکہ بتابان الیک استا طرفتا فین تولک دوی مخواڑا فعلم نپواشا نما یرید اللہ یقینا ارادہ کی اللہ تعالی ایو سیبم چور سیدویتا بے بازے زنی د زنی ذنوبیم د گناہوں د وجہ دوی ایو سیبم چور سیدویتا سزا بے بازے ذنوبیم د گناہوں د دوی د زنی گناہوں د دوی وَإِنَّ كَثِيرًا او ډیر من الناس لخلقنا لفاسقون خامخانا فرمان دی اف حکم الجاہلیت آیا فیصلہ د جاہلیت یبغون دوی لٹی اف حکم الجاہلیت یبغون آیا پس فیصلہ د جاہلیت د ناپوی یبغون دوی لٹی ومن احسن او سوک دے ډیر خستا من اللہ تعالی حکمن فیصلہ کے لقوم یوقنون دا قوم دا پارچ یقین کئی یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو لا تتخذوا اليہود مجڑو یہودیان والنصارى عیسیان اولیاء دوستان بعضم زند دین اولیاء دوستان دی بعضم دزنی ومن یتولهم او چاچے دوستی کو دو اسلام منکم استاسنا فانه یقینا اغب منهم دوینی ان اللہ بیشک اللہ تعالی چلا یاد القوم الظالمین ہدایت نے کہ قوم ظالمان تا فطر الذین تبین یا کسان فی قلوبهم چے دوی پزرونو کے مرض دے یسارعون دو ازغلی جلدی کئی
فیهم په دوی پسې په دوی کې یقولون دوی وای نخشا منګه يرکو یریګو ان تصيبنا دایره چورسی منگتا دائره مصیبت چورسی منگتا سحادثہ سمصیبت یا دائره وار د زمانه نمبر د زمانه فاصل الله نزد چ الله تعالی بیات یراولی بالفتح بره فتح کامیابه او امرین یا فیصله من عندي د خپل طرفنا ويصبحوا نشبد علامه پاسبان سرو چ دوی پټ کړیو فی انفسهم بخپل نفسونو کې نادمین استومانا پیمانا ويقول الذين ويا کسان امر چې مؤمنان دي اهاولای الذين ايدا هغه کسان دي اقسم جدي قسمونه خړل بالله په الله تعالی باندې جاد ایمانهم سخت قسمونه وای به مؤمنان اهاولای الذين ايدا هغه دي اقسم چې قسمونه به کول بالله په الله تعالی باندې جاد ایمانهم سخت قسمونه انهم جاکین دوی لماکم خامخا استاسو سره دي حبط اعمالهم نو برباد شو عملونه دوی فسبو نشدي خاسرین تاوانیان نقصان والا یا ایها الذین آمنوا مؤمنان من يرتد منکم سوک چې مرتد شو منکم استاسونا وګرځید واپس شو منکم استاسونا دین د خپل دیننا فسوف یات الله نزل چې پیدا وکي الله تعالی را بولی الله تعالی بقوم داس خلق داس قوم يحبهم چې مینه به سره کوي او يحبونه او غیبه د سره مینه کوي چې الله به سره مینه کوي يحبهم چې مینه به سره کوي الله تعالی او يحبونه او دوی به مینه کوي د الله سره ازلتن نرمی کون کی بی نرم بی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اعزتن سخ بی علی الکافرین په کافرانو باندې یجاهدون جهاد بکای فی سبیل الله پر ارض الله تعالی کې ولا یخافون لومۃ لائم او نه به یریږي د ملامتیا د ملامتګرنا لومۃ لائم د ملامتیا د چانا یا لومۃ لائم د ملامتیا د ملامت کون کینا ذالک فضل دا فضل د الله تعالی دی یوتی چې ور کوي مې شاو چاله چې غواړي والله الله تعالی چې واسع علیم فراح د علم والله انما ولیکم الله یقینا دوست تاسو الله تعالی دی او رسول داغه دی والذین واکسان امنوا چې مؤمنان دي الذين کسان یقیمون الصلاة چې پابندي کوي د مانځه ويؤتون زکات اور کوي زکات او هم راکین دوی رکوع کون کړي او مې يتول الله او چا چې دوستی او څوک چې دوستی کوي د الله تعالی سره رسول او دغه رسول سره والذین واکسان امنوا چې ایمان نه وړل فإن حزب الله کینن دل د الله تعالی چې هم الغالبون دابا زوروري والذین امنوا آکسان چې مؤمنان دي فإن حزب الله هم الغالبون یقینا دل د الله تعالی دوی زورور دي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تتخذوا منسای الذين كسان اتخذوا چغوی نیول دینکم دین تاسو حزن پټو کو سرا ولعبا او پلوب سرا مشغولتیا سرا من الذين دا کسان نوت الكتاب چرته کتاب کړی شوی من قبلکم تاسو نه بوخا والکفار اولیاء او کافرانو لا اولیاء دوستان دا منسای واتقوا الله الله تعالی ان کنتم مؤمنین کای تاسو مؤمنان وایزان عادتم الى الصلاه او کر جتا سو اعلان کوي د مونږ د پاره وایزان عادتم او کر چې اعلان کوي تاسو یعنی اذان کوي بانګ وای الى الصلاه د مونږ د پاره اتخذوا نو دوی نسی دی اذان لرا دی आवाज لرا دی اعلان لرا حزون پټو کو سره ولای بنو په لوب سره ذالک بانهم دا ځکه چې دوی قوم داسې قوم دی لا یعقلون دوی بیعقل لري عقل نه لري قل ورته وای اهل الكتاب اهل کتاب الله هل تنقمون منا حل تلقمون منا آیت تاسو بد گنای زمنگنا حل تنقمون منا تاسو بد نه گنای زمنگنا الا ان مگر دا خبره بد گنای آمنا چې من ایمان نه ورلې بالله په الله تعالی باندې او ما انزل او هغه چې نازل کړی شوی دی لینا زمنګ طرف ته و ما هغه چې انزل نازل کړی شوی من قبل مخکې وان اکثرکم کنا زیاد تاسو نه فاسقون فرمان دي هل تنقمون منا تاسو بد نه غنئ زمنګنا یوم انو داسره او بل ماذا هل تنقمون عیب نه لګوي تاسو زمنګنا
الا ان مگر په دې خبره باندې ایب لګوي آمنا چې موږ ایمان راوړل بالله په الله تعالی باندې، ان تاسو زمونږ د ایمان بدی شي چې موږ مسلمانان یو ایمان هم راوړل، دا ایمان در باندې بد لګیږي. حال تنقیمونه آیا صاحب نه غنئ تاسو مننا زمونږ الا ان مگر دا خبره آمنا چې موږ ایمان راوړل بالله په الله تعالی باندې او ما انزل الینا، او هغه چې نازل کړی شوی دی نه زموږ طرف ته، او ما انزل هغه چې نازل کړی شوی من قبل مخکې، وان اکثرکم فاسقون یقینا زیات تاسو نه نافرمان دي. قل ورته وایه هل انبئکم آیا خبر درکم تاسو ته بشر من ذالک ډیر په ناکاره سره د دینه، مصوبتن په بدله کې عند الله پنځ الله تعالی، من اغسوک لعنه الله چې لعنت پیوک الله تعالی، وغضب علیه او غضب پیوک الله تعالی، وجعل او ګرځول منهم د دین القراتا شادوغان بزنګان، والخنازیر او خنزیران، وعبد الطاغوت او چې بندگی کړله د شیطان د طاغوت. طاغوت هر هغه څوک چې هغه د الله تعالی مخالف وي، د الله تعالی په مقابله کې دغه منل کېږي. وعبد الطاغوت او بندگی کړله د شیطان د طاغوت، اولئک دوی شر مکانن ناکار دی په مرتبه کې، وضل عن سواء السبیل او غلطی، وضل او ډیر غلطی عن سواء السبیل برابر لارنا. واذا جاءوکم کله چې راشي دوی تاسو ته، قالو دوی وای آمنا من ایمان راوړل، وقد دخلوا یقینا دوی داخل شوي دي بالکفر په کفر سره، وهم او دوی قد خرجوا بی وتلی دي، او دوی وتلی دي کافر، داخل شوي دي کافر، او وهم او دوی قد خرجوا وتلی دي به په دې کفر سره. والله الله تعالی چې عالمو ډیر خپويږي بما پاسمانه کان یکتمون چې دوی پټي، وترا کثیرن او تبین ډیر منهم د دوی یسارعون فی الاسم چې زغلی ګناه طرف ته، یسارعون چې جلدی کوي زغلی فی الاسم په ګناه کې، ولو دوان او دشمنی طرف ته یا په دشمنی کې، واکل مسوت او خوراک د دوی حرام ولا، واکله مسوت او خړل د دوی نه حرام ولا، لبئس ما کانوا یعملون خامخا ډیر بد دی اس چې دوی کوي سین دا ګناه او زیاته او خړل دوی حرام نه دی، حرام او د دې ګناه د ظلم نه، لولا ينهاهم ولی نمن کوي دوی لرا الربین او خدای خلق، والاحبار عالمان عن قولهم د وینا د دوی نه الاسم ګناه، وکلم الصوت او خړل د دوی حرام ولا، لبئس ما کانوا یصنعون خامخا ډیر بد دی چې دوی کوي. وقالت اليهود و يهوديان يد الله الاز د الله تعالی چې مغلوتن بند غلت ایدیهم بندشی لاسونه د دوی یا بند کړی شوي دي لاسونه د دوی، ولعنو او لعنت کړی شوی دی بما په دې وجه باندې قالو چې دوی ویلي، غلت ایدیهم بند کړی شوي دي لاسونه د دوی، ولعن او لعنت شوی دی بما په دوی باندې په سبب د دوی قالو چې دوی ویلي، بل یدا بلکې لاس د الله تعالی مبسوطتان فراخ دي، بلکې لاسونه دغه کولاو دي، ينفقو خرچ کوي کیف یشاء چې څرنګه رضا شي، وليزيدن او خامخا زیاد بکی کثیرن ډیر لا منهم د دوینا ما اغسو انزل الیکا چې نازل کړی شوی دی تا ته من ربک ستا د رب د طرف نه، طغیانا و کفرا سرکشي و کفرا او کفر، تا ته چې کم کتاب نازل کړی شوی دی دا به ډیرو خلقو لا کفر او سرکشي زیاتی. والقینا بینهم الغداوه والقینا منګه غرزو الله بینهم د دوی ترمنځ العداوت دشمنی والبغض او طرفګنی بغض الی یوم القیامت دروز د قیامت پورې، کلما اوقدو هر پیر چې دوی بلکی نارن اور للحرب د جنگ د پر اطفاء الله نمړ کې الله تعالی غیرا ویساو نو دوی کوي کوشش فلاد بزما کې فساد اندر رواني، والله لا يحب المفسدين الله نه خوخي رواني کون کی. ولو ان اهل الكتاب کچره اهل کتابو امنو ایمان ناوړوي، واتقوا او یریدلوي تقوا اختیار کړو فرزګاری، لکفرنا نمون بخا مخا معاف کړو دوی ته، موږ به رجول وی عنهم د دوی نه سیاتم ګناو دوی، ولا ادخلنا موږ به دوی بوتلې داخل کړو جنات النعیم
جنتونو د نعمتونو ته، باغونو د نعمتونو ته. ولو انهم کچره دوی اقاموا التوراۃ عمل کړي په تورات باندې، سیو درول تورات لره په عمل سره، ولانجیل او په انجیل، وما او پاسبان انزل الیهم چې نازل شو دي دوی ته من ربهم د طرف درب د دوی نه، الله کلو نو دوی به خوړلې وي من فوقهم د پاسه د برنه، ومن تحت ارجلهم او لاندې د خپو د دوی نه د ځمکې نه، منهم زید دوی نه امتون یو ډله ده مقتصدتون برابره انصاف والا، وکثیر نو زیات منهم د دوی نه سا ما یعملون ناکاره کار کوي، صاحب بد دی ناکار دی ما یعملون چې دوی عمل کوي. یا ایها الرسول پیغمبر بلغ اور سوا ټکی پټکی حرف حرف پورا سوا ما غسون زه لیکر چې تا ته نازل کړی شوی دی رب کا رب د طرف نه، ویلم تفل او قدا کار دیونه کو او کو دی نه کړو نو فما بلغت رسالته نو دین رسو پیغام داغو، ما بلغت نو تا تبلیغ نه کو رسالته د پیغام داغو. یا ایها الرسول اے پیغمبر بلغ تبلیغو کا اور سوا ما اغسیز انزل الیک چتا تا نازل کړی شوی دی سشه من رب کا صادره د ترنه قران کا د قران تبلیغ کا، وان لم تفل اكو دینک د قران د تبلیغ دیونه کنه قران دیونه رسو خلقو ته، فما بلغت نو دین رسو او دین رسو رسالته پیغام د الله خبر د الله سوال جواب د الله. والله الله تعالی چې یاسمک بچکی تعالی من الناس د خلقنا، ان الله بشک الله تعالی چې لا دل قوم الکافرین هدایت نه کوي خون نه کوي قوم کافران تقول وتوایا اهل الكتاب ای کتاب والو لستم نه تاسو علی شین پس دین باندې حتا تر دې پوری تقیم التورات چې سیم نیو درولې تورات په عمل سره، حتا تر دې پوری تقیم التورات چې عمل کوي په تورات یعنی صحیح او دروي په عمل سره تورات، ول انجیل انجیل وما او اغسون ذی الیکم چې نازل کړی شوی لیکم تاسو ته مرابکم تاسو درب د طرفنا، ولا یزیدن هم خ زیاتی وا کثیرن ډیرولا منهم د دوینا ما اغسز انزل الیکا چې نازل کړی شوی تا ته مرابک تاسو درب د طرفنا طغیانا شرارت وکفرا او کفر، فلا تاسا نمخ بکی غل القوم الکافرین بقوم کافرانو باندې، ان الذين بشکا کسان امنو چې ایمان راوړل ولذین کسان هادو چې يهوديان دي والصابین او صابیان دي والنصارى او نصارى دي، من امن چا چې ایمان راوړل د زړه بالله فالله تعالی باندې ول یوم الاخر او پروز رستنه باندې وعمل صالحا او عمل یو کنه د سنت برابر، فلا خوف علیهم نبی اس قسم ير په دی باندې ولا يحزن او نه بدی غم جنش. لقد اخذنا کنا منغه غستو میثاق بنی اسرائیل وعده مضبوطه بنی اسرائیلنا ورسلنا منغه لګلیو الیهم دوی طرف ته رسولان پیغمبران، کلمہ جاءهم هر پیر چې را بوړو دوی ته رسولان پیغمبر بما اغس لا تهوا چې نه بخو خولو ان پسند دوی نفسونو، کلمہ جاءهم هر کله چې براغه دوی ته رسولان پیغمبر بما پاس سره لا تهوا چې نه بخو خو ان پسم نفسند دو یا نه بغوخت نفسند دوی، فریق نه وړل کذبوا دروغجن کړه او فریق نه وبل ډلې یقتلون قتل ول بای پیغمبران می قتل ول او فریق نه یو ډله د انبیاء نه یقتلون دوی قتل ولا، وحسبوا او ګمان کو دوی الله تکون فتنه چې نشته ګنا، وحسبوا او ګمان کړه الله تکون فتنه چې نه بشي دا کار فتنه عذاب د دوی لپاره، فعمو نو دوی وړاندې شو وسمو دوی کانو شو، ثم تاب الله علیهم بیا مهربانی وکړه الله تعالی په دوی باندې، ثم مون دوی بیا وړاندې شو وسمو کانو شو کثیرن ډیر منهم د دوینا، والله بصیر بما یعملون الله تعالی دن کې پاسبان چې دوی عمل کوي. لقد کفر الذين كانوا کفر کړل کسانو قالو چې دوی ویلی ان الله بشک الله تعالی چې هو المسيح ابن مریم هغه دغه مسیح زوی د مریم دی، وقال المسيح او ویلیو عیسی علیہ السلام یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل عبد الله بندگی کوي د الله تعالی متعظم کوي د الله تعالی عبادت د الله کوي ربي چې رب زما او ربکم او رب تاسو انه یقینا شاندار من یشرک بالله چا چې شرک کو د الله تعالی سره فقد حرم الله علیه الجنه الله تعالی حرام کړل پاغه باندې جنت، فقد حرم الله تعالی بن کړل علی پاغه باندې الجنه جنت، ومأواه النار او زید غور دی، وما للظالمین یعنی شهید د ظالمانو پر من انصار سوک مددگار.
لقد کفر الذين كنن کفر کړل کسانو قالو چې دوی ویلي ان الله بشک الله تعالی چې ثالث ثلاثه دریم دې د دریو ثالث ثلاثه دریم دې د دریونه وما من الہ او نشته لایک د بندګۍ نشته حاجت روا الا الہ واحد مگر یو دې حقدار د بندګۍ ویلم ينتو او کومن نشدوی عما دا خبرونه یقولون چې دوی وای لا یمسن الذين خامخا او برسیگا کسان د کفر چې کافران دي منهم د دین عذاب علیم عذاب سخت افلا یتوبون ایدو توبه نو باسی الی الله الله تعالی تا واستغفرون او بخنه نه غواړي والله الله تعالی چې غفور رحیم بخون کې مهربان دی مل مسیح نه دی مسیح ابن مریم زید مریم الا رسول مگر رسول له لګړې داغه دی قد خلت یقینا تیر شو دی من قبل مخکې د نار رسول پیغمبران و امه او مور د صدیقه یعنی رښتونی و کانا یا کولان الطعام دواړو به خوراک کو کانا یا کولان الطعام دواړو به خوراک خور انظر وګوره کیف نبین لهم څنګه موږ بیانو دوی ته الایات دلیلونه نشانه ثم منظر بیا وګوره ان یفکون چرته دوی زی یا ان یفکون دو په کوم تر باندې اړول کیږي د حق نه سرنګي اړول شي دوی د توحید نه د حق نه قل ورته وای تعبدون تاسو بندگی کوي من دون الله بيد الله نه ما دا غچا لا یملکو چې مالکان ندی لکم تاسو لپاره ضرر د نقصان ولا نه فنا او نه د نفع نه د بدو نه د خو والله الله تعالی چې هو السمیع العلیم الله تعالی اوریدون کې ارس العلیم په ذات ته قل ورته وای اهل کتاب اور لا تغلو زیاته مکه فی دین په خپل دین کې غیر الحق کې پناه کا ولا تتبعوا هوا او تابعداري مکه د خواهشاتو قوم دا قوم قد زلوا چې خطا شوی دی گمراه شوی من قبل پوخا مخکې وذلوا کثیرا او خطا کړی دي ډېر خلق وذلوا او خطا شوی دي ان سوا سبیل د سمې لارنا لعن الذین پلانت کړی شوی دي هغه کسان کفر چې کافران دي من بنی اسرائیل د بنی اسرائیلونه علی لسان داوود په جبه داوود علیہ السلام و عیسی ابن مریم او د عیسی زوی د مریم په جبه ذالک دا زکا بما په دیو جبانه عصو چې دوی نافرمانو وکانو یتدون او دوی زیاته خورو کانو و دوی لا یتناهونا چې منع به نه کوله عن منکرین د بداینا د نارواونه فعلوه چې خپل به کو چې کول به دوی لبه سما کانو یفلون ناکار دی هغه کار چې دوی کو ترات بین کثیرن ډیر منهم د دوی نه یتولون چې دوستی کوي الذین کسان سره کفر چې کافران دي لبه سما قدمت نو ناکار دی خامخا ناکار دی ما غسو قدمت چې مخکې لګلی لهم دوی انفسهم نفسونو د دوی قدمت چې لګلی لهم دوی د ځان د پاره انفسهم نفسونو د دوی لبیسما خامخا بد دی ما اغسو قدمت چې مخکې لګلی لهم دوی لرا انفسهم نفسونو د دوی ان سخط الله علیهم دا چې غضب کړل الله تعالی په دوی باندې یا خپه کړل الله تعالی خفغان ښکار کړل الله تعالی علیهم په دوی باندې یا غضب کړل الله تعالی علیهم په دوی باندې او فر عذاب او په عذاب کې به هم دوی خالدون میشي تو په عذاب کې میشي ولو كانوا يؤمنون بالله کو دوی ایمان راوړل په الله تعالی باندې او نبی او په نبی علیہ السلام باندې وما او پاس باندې انزل الی چې راغلی دوی ته متخذوهم نه به جوړ کړی دوی لرا اولیاء د کافرانو لره دوستان متخذوم دو بنو نسلی دا کافر اولیاء دوستان ولکن کثیر لیکن زیات منهم د دوی نفاسقون نافرمان دي وتن کی د حکم د الله نه دي لتجدن تب خامخامومی اشد الناس زیات د خلقنا عداوتن په دشمنی کې للذین د هغه کسان سره امن چې مؤمنان دي یعنی د خلقنا به زیات په دشمنی کې د مؤمنانو سره څوک مومي الیهود یهودیان والذین کسان اشرکو چې مشرکان دي ولا تجدن اتم خامخامومی اقربهم ډیر نږدې د دوینا مودتن په دوستۍ کې للذین آمنو د مؤمنانو سره للذین دا کسان سره امن چې مؤمنان دي الذين خلق
قالو چې وای انا نسواره کې منګه نسواره یو د الله د دین مددگار یو عیسیان. ذالک دا فرق چې ده بان زکه ده منهم چې دوینا قسیسینا عالمان دی ورهبانن او پیران دی زاهدان دی وانم یقینا دوی لا استكبرون تکبر نکي. ذالک دا فرق بان په دیو جبان دی چې یقینا منهم د دوینا په دیو چې بشکا منهم بعض د دوینا قسیسینا عالمان دی ورهبانن او عابدان دی عبادت کوونکی دی پیران یا عبادت کوونکی. ونم یقینا دوی لا استكبرون دوی تکبر نه کوي د حق نه.